السلام علیکم ګرانو دوستانو، د کرکټ په اړه د نن تازه څو لنډ مهم خبرونه مو په دې ویډیو کې درته چمتو کړي دي. په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځېږي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د کرکټ نړیوالو شورا له نظره په راتلونکي شل اوريزه نړیوال جام کې د 14 ګډون کوونکو لوبډلو ترمنځ د حضرت الله عزازي او رحمان الله ګربز شپږمه غوره پیلیزه جوړه ده. د کرکټ نړیوالو شورا له نظره محمد رضوان او بابر اعظم لومړی، همدغه راز راهول او روهیت شرما دویمه غوره پیلیزه جوړه ده. نیوزیلینډ، استرالیا او سریلانکا په ترتیب دریم، څلورم او پنځم مقامونه لري چې غوره پیلیز توپخونکي لري. همدغه راز انګلستان له افغانستان څخه وروسته اووم او سویلي افریقا اتم ځای لري چې غوره پیلیز توپخونکي لري. بلخوا د محمد نبی ساحل زوی اسانی ساحل د پاکستان په جونیئر لیګ کې لوبیږي. هغه نن یو ځل بیا په 14 منډو باندې وسوځېدی. اسانی ساحل نن په 9 بالونو باندې 14 منډې وکړې. اسان د پاکستان د ځوانانو لیګ کې د راول پنډۍ لپاره لوبیږي. نوموړی تېره ورځ هم په 4 منډو باندې سوځېدلی و. ګلبدین نایب په شل اوريزه نړیوال جام کې د ګډون په مخ استرالیا ته ولاړی. د نوموړي د ویزې ستونزه وه چې په دوبۍ کې بند پاتې و. تازه د ویزې ستونزه حل شوې ده او د افغان ملي لوبډلې سره په استرالیا کې یوځای شوی دی. یونس خان وایي افغان لوبډله په ډېر عالي ترتیب سره نړیوال جام ته تللې ده. د افغان لوبډلې جوړښت او د دوی تمریناتو ته په کتو زه په دوی کې دا ټایلنډ وینم چې انشاءالله تر سیمې فاینله پورې په اسانه توګه رسیږي. ښه خبره خو دا ده چې دا ځل نړیوال جام ته افغان کرکټ بورډ داسې یو سکواډ انتخاب کړی دی چې تر ډېره یې ځوان لوبغاړي جوګه دي. یونس خان وایي چیرې چې نړیوال جام ترسره کیږي په هماغه ویکټو د افغان لوبډلې ټاپترینه لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبي او مجیب او داسې نور لوبغاړي چې یادو ویکټو سره بشپړه بلدتیا لري او هلته یې لوبې ترسره کړي دي. دوی کولی شي چې په استرالیا کې قوي توپخونکو ته خطر جوړ کړي. همدا ستونزه دا هم و چې افغان لوبغاړو سره به د انګلیسي ژبې روزونکی و. ډېری لوبغاړي به د هغوی په خبرو او مشورو نه پوهېدل. اوس تر ډېره حده هغه ستونزه ختمه شوې ده. زه د یو کرکټر او یو پښتون ورور په توګه د افغان لوبډلې د ښه او کامیاب سفر په هیله یم. محمد رضوان د میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ویکټ ساتونکي توپخونکي محمد رضوان د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. دا دویم ځل دی چې محمد رضوان د میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کوي. محمد رضوان تېره میاشت په شل اوريزه کرکټ کې ډېر خطرناک تمام شوی و. هغه له 10 څخه په 7 لوبو کې له 80 څخه زیاتې منډې جوړې کړې وې. که څه هم محمد رضوان د خپل کریر په ښه ځای کې قرار لري، خو د ښې توپخنې سربیره یې هم پاکستان د اسیا جام اتل نه کړ او نه یې د انګلستان څخه لوبلړۍ وګټله. د انګلستان پر وړاندې د شل اوريزو لوبو په 15 لومړنیو سیالیو کې په پرلهپسې توګه په هره لوبه کې د 15 څخه زیاتې منډې وکړې او د غوره توپخنې له امله یې د دغه لوبلړۍ غوره توپخونکی و. له هغه سره د سپټمبر میاشتې د غوره لوبغاړي جایزې ته د هند اکشر پټیل او د استرالیا کیمرون ګرین نوماند ول چې محمد رضوان ترې دا جایزه په خپل نوم کړه. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو هم در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.